11 اکتوبر باندې یو پښتون قومي عدالت لاګیږي. یمو اپیل دی علما ته مه اپیل دی ماشاءالله علما ډیره قربانی ورکړه په خپل منظور پښتين دا خبره کړې و چې د مولانا فضل الرحمن حفظه الله شکریا ادا کړله. مولانا صاحب هم په دا باندې خبره کړې و، نور علما الحمدلله په دا 13 جمعه باندې هم دا خبره یې کړې و چې په دا قومي جرګه شه تاسو شرکت وکړئ او د قومي جرګې حمایت یې کړایو. یمو ټول عوام ته دا اپیل دی، عوام ته مه دا درخواست دی چې تاسو په دا جرګه شه شرکت وکړئ، دغه جرګې حمایت وکړئ، دغه خلک حمایت وکړئ. کني په توس باندې روتلین کای وخت ډېر حالات ډېر خراب در باندې راوون دي. انډیا سره نور یتو سره ظلم کېدای شي، لہذا دغه قومي جرګې حمایت وکړئ. دغه قومي جرګې سره توسه مضبوط خپل ځانینا وسوتای، توسه جوړاو شي دغه سره دغه خلک حمایت وکړي، دفاع وکړي. او کا عام عوام پداش شرکت نشي کړلای، توسه خپل مشرون چې کیم دي یا پارټي چې کیم دي، توسه قائدین دي، صدرون دي، داغه توسه غا کوي. دا توسه مجبوری کوي په دا خبره باندې چې داغه شرکت پښه وکړو په دا جرګه شي. دا یو جرګه دو، دا یو جرګه صرف خالی دا جرګه نه دو، دا یو افضل جهاد دی. ویل چې دا د ظالم په خلاف باندې یو میټینګ دی، د مظلوم د دفاع د پورا یو میټینګ دی، یو اجلاس دی. په بل ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، چې افضل جهاد دا غدای چې ته د ظالم په مخمخ باندې حق خبره وکي. منظور پښتين حفظه الله او دغه چې کوم تحریک تای داغه د ظالم په خلاف رواتلی دي، د ظالم په مخمخي همیشه حق خبره کړی دو، د افضل جهاد شری کړای دی. لہذا توسه خپل په دغه افضل جهاد شرکت وکای، دغه حمایت وکای. یمو درخواست دی ټول علما ته هم غیر علما ته هم ډاکټرون طبقات هم چې څومره هم د پښتانه لیډرون دي، څومره هم د پښتانه سره تعلق لارین کای خلق تای اچ د کیمه شوبې سره تعلق لري. یمو درخواست دی، یمو اپیل دی چې دغه خلک مدد وکي او توسه خپل په دغه افضل جهاد شرکت وکي او دغه حمایت وکي. زکای دا پښتون قوم ته چې کوم نقصان راسیږي دا په دغه بنیاد باندې راسیږي چې دا پښتون قوم او اسلام یدغه جړینا دوانه دا داس سره یو دی. اسلام او پښتون دغه پښتانه روایت چې وکسه اسلام چې وکسه د دوانه یو دی. همیشه دشمن ا خلق ته نقصان ورساوي چې چاته چې چانه اسلام ته فائدہ وي. پښتون همیشه اسلام ته فائدہ ورساول یدو، اسلام ته نقصان کله نه دی ورساولای، اسلام ته نقصان کله نه دی ورساولای، اسلام ته فائدہ ورساول یدو. او د اسلام پرست خالق تای اسلام خوشاوي، شرعي نظام خوشاوي، پرده خوشاوي، ظلم نه خوشاوي، انصاف پسند خالق تای. دغه واجنه ظالم همیشه په پښتون باندې حمله دغه واجنه کوي چې اسلام چې کمزورای شي. نو لہذا دیندار طبقانه ها سوره دیندار طبقه دو یمودا اپیل دی ورته چې کسای دغه دشمن دغه واجنه حمله په دا پښتون کوي چې دغه پښتانه پلاره نکونه کفار ته شکست ور کړای دی، کفار ته شکست ور کړای دی او کفرون ته شکست ور کړای دی، کفر ته نقصان ور رسولای دی، اسلام ته فائدہ ور رسول یدو. دغه واجنه دشمن په دې باندې همیشه حمله کوي، دشمن د کله نه پرېږدي. ویل چې واجه دادو چې د دیندارای خلق تای دین ته همیشه فائدہ ور رسوي، دین ته کله نقصان نه دی ور رسولای.
نو لہذا تاسې که د اسلام سره که د اسلام خیرخوا وئ د دیندار طبقه خیرخوا وئ بیا د دغې پښتانه وهه تاسې خیرخوا کیږئ او د دغې حمایت وکوئ د دغې دفاع وکوئ